سلامونه نیکې هیلې مې منې. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسؤل ارزومن نن یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د الستراتور سی سی 15مه جلسه ده. په نننۍ جلسه کې غواړم تاسو ته په څلورو موضوعګانو باندې بحث وکړم. نو که چېرته تاسو د موږ تېر درسونه نه وي کتلي نو کولی شئ یوټیوب چینل څخه یې وګورئ یا یې هم ترلاسه کړئ. نو راځو څلور موضوع باندې کومې موضوعګانې به نن په نننۍ خپرونه کې موږ مخته یوسو. د ټولو نه د مخکې لومړنۍ موضوع چې ده هغه د نیو ټمپلیټس ده، کوم چې په الستراتور 2020 کې 22 کې بخښنې سره اډ شوې ده. هلته دوی تیار آماده شوي ټمپلیټونه جوړ کړي دي چې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره تاسو له هغې ټمپلیټونو څخه استفاده وکړئ چې ډېره مهم دي. نو دوهمه کومه موضوع چې ده هغه د اوپن مختلف شکلونه دي چې موږ څنګه کولی شو یو فایل په مختلفو ډولونو باندې راخلاص کو یا اوپن کو په الستراتور کې. موضوع ډېرې ساده دي ځکه تر اوسه پورې اساسات د موږ په ټیټه سطحه باندې غواړو چې دغه کورس تدریس کو ورو ورو په تدریجي ډول سره مخته لاړ شو او پورته ولاړ شو د هغو لوړې سطحې ته. درېیمه کومه موضوع چې ده هغه د ډایرکټ سلیکشن ده. نو موږ په تېره جلسه کې ویلي وو چې موږ دوه ډوله سلیکشنونه لرو، یو سلیکشن دی او بل ډایرکټ سلیکشن. نو ډایرکټ سلیکشن له هغو سلیکشنونو څخه ډېر مهم سلیکشن دی چې په نننۍ موضوع کې په هغو باندې موږ بحث کوو. څلورمه کومه موضوع چې ده هغه د انکر پاینټونه ده چې انکر پاینټونه کوم دي او په کومو حالاتو کې موږ د هغو نه څه ډول استفاده کړی شو. ډېره مهمه موضوع ده. نو یعنی ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې ډېر ښکلي ښکلي شیپونه ډیزاین کړئ. نو په دغو نننۍ جلسه کې موږ یو څو شیپونه ساده شیپونه هم ډیزاین کړي دي چې کولی شئ تاسو زموږ سره د دغو درس ته وروستۍ پورې ملتیا وکړئ او دغه درس وګورئ. نو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د ټولو نه د مخکې هغه درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې تاسو زموږ له راتلونکو کورسونو څخه باخبره واوسئ او تر ټولو نه وختي تاسو ته نوټیفیکیشن د موږ د درس درشي. نو راځو نننۍ جلسه پیل کړو. قدرمندو یو ځل بیا مو سکرین ته ښه راغلاست وایم. نو راځو نن زموږ په دغه یعنی 15مه جلسه باندې موږ پیل کوو. ټولو نه د مخکې لومړی موږ باید خپل پروګرام یعنی الستراتور ته ولاړ شو. نو په نننۍ جلسه کې غواړم د ټولو نه لومړی په فایل منیو کې چې د موږ د تېرې جلسې څخه پاتې وو او ما ته یو څه مهم ښکارېدل. مهم یا نه مهم خو کوشش کو چې موږ د دغه سافټویر یا د الستراتور کوم هغه اساسي مفاهیم چې دي هغه تدریس کو، یعنی کوم چې ډېر مهم دي یا هم لږ مهم دي کوشش کو چې په مجموعه کې ټول موږ تدریس کو. سمه ده. نو راځو نن نیو موږ په نیو باندې موږ خبره کړې وه په لومړیو جلسو کې. راځو نیو پرام ټمپلیټس باندې خبره کړم. شارټکټ یې هم کولی شئ له شارټکټ څخه په استفادې تاسې له دې څخه استفاده وکړئ. نو راځو وګورئ نیو ټمپلیټس پرام یا هم نیو پرام ټمپلیټس د څه لپاره کارول کېږي. وګورئ دلته دوی د مخکې څخه ځینې استاندارد سایزونه یا هم آرټبورډونه چې د مخکې څخه موجود دي په دغه سافټویر کې ځای پر ځای کړي دي. د هغې له جملې څخه وګورئ بینر ایډز ته یا هم هغه د بینر لپاره کوم اعلانات چې دي په همدغه ډول باندې بروشرونه دي، بزنس کارت دی او همدغه ډول بزنس کارت اند کوم انویټیشن کارتونه چې دي د هغو لپاره. یعنې دلته مختلف کوم ټمپلیټونه چې د مخکې څخه موجود دي کولی شي موږ له دغې څخه استفاده وکړو. خو که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپله ټمپلیټ جوړ کړئ او هغه سیف کړئ هم تاسو کولی شئ چې ټمپلیټ جوړ کړئ او هغه سیف کړئ. سمه ده. صرف په کوم ایکسټنشن سره په AIT ایکسټنشن سره هغه د ټمپلیټ ایکسټنشن دی. سمه ده. نو په همدغه ډول د انټرنیټ څخه هم تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ او د هغه نه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره وګورئ زه غواړم چې د بزنس کارت لپاره کوم ټمپلیټ چې موجود دی هغه اوپن کړم یا یې هم راخلاص کړم. وګورئ دغه کوم سایز چې دی سمه ده دغه کوم سایزونه چې دي وګورئ. راځو خپل مغو ټمپلیټس ته وګورئ دلته کنټرول صفر تر څو هغو نورمال حالت ته ولاړ شي. وګورئ دلته مختلف سایزونه موجود دي د بزنس کارتونو لپاره. سمه ده. یعنی ټمپلیټس د څو آرټبورډونه یې جوړ کړي دي په استاندارد ډول کوم چې بزنس کارت راتللی شي. وګورئ دلته یو بزنس کارت موږ جوړولی شو. سمه ده.
د مثال په ډول سره یو بزنس کارت موږ په دغه اندازه کې دغه استاندار اندازه ده د بزنس کارت کې جوړولو لپاره. په همدغه ډول سره که چېرته موږ غواړو چې هغه بزنس کارت په عمودي ډول واچوو، دلته یې موږ په عمودي ډول کاروو. د مثال په ډول سره وګورئ، مثلا دلته زه یو بیکګراوند ورکومه. سمه ده، وګورئ کولی شئ چې په هر ډول چې تاسو وغواړئ هغو ته بیکګراوند جوړ کړئ. صرف دلته موږ ته هغه ساحه مهمه ده کومه چې دننه په دغه حاشیو کې راغلې ده. سمه ده، وګورئ په دغه ډول سره. د مثال په ډول سره زه غواړم چې دې ته یو بیکګراوند ورکړم. په همدغه ډول سره مثلا غواړم چې یو ګریډینټ پکې وکاروم. سمه ده، نو راځو وینډو ته. دلته موږ د وینډو څخه ګریډینټ باندې کلیک کوو. وګورئ سمه ده، دلته د مخکې څخه موجود ګریډینټونه موجود دي. که چېرته د تاسو مخکوني ورژنونه وي په هغو کې ډېر ګریډینټونه موجود وو، خو تاسو کولی شئ چې له دغه ځای څخه هم استفاده وکړئ. وګورئ دلته مثلا وګورئ په دغه ډول سره زه یو نورمال ګریډینټ را اخلم، مثلا په دغه ډول سره. یا هم وګورئ زه کوشش کوم تر څو ګریډینټونه دلته پیدا کړم چې مختلف النوع ګریډینټونه دلته موجود دي. سمه، وګورئ دا مختلف. انشاءالله بیا موږ په دغو هر یو باندې موږ مفصلې خبرې کوو د څه دپاره موږ کاروو او څنګه له دغه څخه استفاده کړلی شو. سمه ده، وګورئ دلته که چېرته تاسو هر ډول رنګ ته ضرورت ولرئ کولی شئ له دغه ځای څخه یو ورته انتخاب کړئ او د خپل کوم پروجیکټ چې دی یا پروژه چې ده هغو ته ډول ښکلا پرې ورکړئ. وګوره د واټر ګریډینټونه دي، سمه ده، چې جوړ شوي دي. مثلا په کوم رنګ کې جوړول غواړئ، هر رنګ چې تاسو وغواړئ په هغو کې بیا تغییرات راوړلی شئ. سمه ده، وګورئ مختلف نوع دلته موجودې دي. نو د هغو له جملې څخه مثلا زه یو دغه ډول غواړم. وګورئ اصلا موږ یعنې تحقیق د څه لپاره موږ کاروو. وګورئ مثلا زه په دو کې یو څه اندازه ټکسټ هم اچوم. مثلا دغه اندازه ټکسټ په دو کې زه اچوم. نو یعنې زه نه غواړم دلته تاسو ته بزنس کارت ډیزاین کړم. سمه ده، صرف زه تاسو ته کوشش کوم چې تاسو ته وښایم هغه طریقه د ټمپلیټونو د استفادې چې موږ ټمپلیټونو چېرته استفاده کړلی شو او څنګه موږ کولی شو د دغې څخه استفاده وکړو. سمه ده، نو راځو دلته رنګ انتخابوو په دغه ډول سره. اوکې، نو مثلا دلته زه یو ټایټل هم ورکوم. مثلا همدغه ټایټل دی خو یو څه باید لوی اوسي. نو ټایپوګرافي یو ځان ته موضوع ده چې انشاءالله په هغو باندې به موږ بیا مفصلې خبرې کوو چې ټایپوګرافي یا هم د ټکسټ کارول ځان ته قوانین لري چې په هغو باندې به موږ بیا انشاءالله ځان ته ټولګي ولرو یا به کوشش وکړو چې په همدغو ټولګیو کې موږ هغه تدریس کړو. د مثال په ډول سره دا یو بزنس کارت چې اصلا دا بزنس کارت نه دی، نه بزنس کارت ور دی، نه بزنس کارت داسې وي. سمه ده، له دې نه یو کاپي اخلم. وګوره په دغه ډول سره راځم. یعنې دلته موږ که چېرته موږ غواړو چې څو ډوله بزنس کارتونه یعنې د هغو رنګونه کوم ډیزاینونه چې دي هغو ته تغییر ورکړو. مثلا غواړو چې په پوکي ډول یې دلته وکاروو. سمه، صرف تاسو به راځئ دلته وګورئ په سپارم کې وګورئ د مثال په ډول سره روټیټ ته په روټیټ باندې به کلیک وکړئ. سمه ده، دلته به تاسو هغه درجه ورته مشخصه کوئ. مثلا په څو درجه وګورئ، زه غواړم چې په 280 درجو سره څخه کمه وکاروم. وګورئ په دغه ډول سره به مستقیم راشي. اوکې، کاپي یې غواړئ او که یا غواړئ چې په همدغه ډول دی همدغه اوریجنل ماته پاتې شي. وګورئ دا پیټ د دغو سایز ده. سمه ده، پیټ بالکل د دغو سایز ده. وګورئ راځو له دې نه یو بله کاپي هم را اخلم. سمه ده، وګورئ که چېرته زه دلته وکاروم دا هم دلته کوم سمارټ ګاید لاین چې کوم موجود دی، وګورئ دا په دوو حصو باندې ویشي چې له دې څخه یو بله کاپي هم زه را اخلم. وګورئ نو دلته د یو ډیزاینرانو لپاره دا یو ډېر مهم کار دی. سمه ده، مثلا دوی غواړي چې خپل هغه کوم ډیزاین یې جوړ کړی غواړي چې مختلف رنګو کې هغه وګوري چې په کوم رنګ کې ښه رسي، مشتري ته یې وښایي. نو په دغه ډول سره دوی کولی شي په یو وار باندې له ټمپلیټونو څخه استفاده وکړه، مثلا برینډینګ کا یا هم کوم بل ډیزاین کا. اوس وګورئ زه له دې نه یو کاپي را اخلم، کنټرول جې. وګورئ
یا هم الټ بټن څخه په استفاده د دې ټولو نه زه یو کاپي اخلم تر څو پورې زه دلته مختلف رنګونه په وکاروم. وګورئ په دغه ډول سره سمه. اوس د دوه ډیزاینرانو لپاره مهمه ده چې د دوه رنګونه تغییر کا. مثلا په کوم رنګ کې خرڅي هغه کالر ویل څخه په استفاده ان شاء الله موږ د کالر په کومه موضوع چې دا مفصل په هغو باندې خبرې کوو چې مثلا د رنګ د انتخابولو لپاره کوم قوانین په نظر کې نیول کېږي او څنګه کولی شو موږ ښه رنګ انتخاب کړو چې ډېره مهمه ده د ډیزاین لپاره د یو ډیزاینر لپاره تر څو پورې هغوی د رنګ انتخاب زده کړي. نو انشاءالله یا په همدغو جلسو کې یا هم موږ به ځان ته هغو ته جلسې ولرو تر څو پورې موږ د رنګ کوم کارونه چې ده هغه هم زده کړو. وګورئ نو د ټمپلیټونو کوم ټمپلیټونه چې دي موږ له هغو څخه په دغه ډول سره کار اخیستلی شو. سمه ده. یعنې یو که چېرته موږ ته یو مشتري راشي موږ مشتري ته باید مختلفو رنګو کې خپل ډیزاین ور وښیو چې په دغه رنګ کې غواړئ په دغه رنګ کې غواړئ. نو اول خو کېدای شي تاسو ته مشتري په خپله ووایي چې دغه رنګ کې زه ډیزاین غواړم. نو ډیزاینر باید پوه شي چې د دې سره مثلا د رنګ ښه نه راځي دې ته باید مختلف هغه رنګونه په هغو کې وکاروي چې په دغه رنګ کې د ما په نظر ښه راځي. نو بیا مشتري ته وښایي تر څو پورې سبب د رضایت د زیات رضایت د مشتري شي. سمه ده. نو له ټمپلیټونو څخه موږ په دغه ډول سره استفاده کړلی شو. وګورئ زه غواړم یو بل ټمپلیټ واخلم. اوکې وګورئ د مثال په ډول سره غواړم چې د سی ډي لپاره یو ټمپلیټ راواخلم چې کوم کې د موږ د سی ډي لپاره کوم کورونه ډیزاین کیو د هغو لپاره تیار جوړ شوي. وګورئ په دغه ډول سره یعنې تیار جوړ شوي ټمپلیټونه دي صرف تاسو پکې په دو کې هغه خپل ډیزاین وکړئ. سمه ده. وګورئ د دو هغه کوم د سی ډي ډیزاین چې دی د کاور ډیزاین دی او د مکمل د سی ډي کاور ډیزاین دی په دغه ډول سره. وګورئ او که یو څه موږ راځونکو چې موږ زوم په تېرو جلسو کې ویلی وه دلته مکمل د خپل کوم ټمپلیټ چې اوس د موږ موجود دی د تشریح شوی دی. سمه ده. په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د ټمپلیټونو څخه استفاده وکړئ. نو تاسو کوشش وکړئ. سمه ده. تر څو پورې مختلف ټمپلیټونه تاسو وګورئ. په انټرنیټ کې هم ټمپلیټونه موجود دي کولی شئ له هغې څخه یې د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. ټي شرټ ته وګورئ د ټي شرټ لپاره ټمپلیټونه په دغه ډول سره دومره ښکلی راځي. وګورئ. سمه ده. یعنې دغه کوم ساحه چې ده دغه په عین شکل کې موږ ته دغه ساحه ښایي تر څو پورې موږ په هغو ټي شرټ باندې ډیزاین وکړو یا یې په هغو باندې پرنټ کړو. انشاءالله موږ پلان لرو تر څو پورې کومې په لومړۍ جلسه کې چې کومې برخې د السټریټور د کارونې موږ تشریح کړې وي په هغو هره برخه کې موږ ډیزاینونه وکړو چې کله د موږ کورس تکمیل شوله یا هم مکمل شوله. راځو اوپن ته. سمه ده. نیو فرام ټمپلیټس هم ویلې شیفت کنټرول ان د دې شارټکټ چې تاسو کولی شئ له دې نه استفاده وکړئ. راځو اوپن ته. وګورئ که چېرته غواړئ چې تاسو خپلې مخکینۍ پروژې راخلاصې کړئ له اوپن څخه استفاده کړی شئ یا هم د ډراګ څخه هم استفاده کولای شئ. سمه. ډراګ اینډ ډراپ څخه هم استفاده کولای شئ چې د مثال په ډول سره وګورئ موږ په ډیسکټاپ باندې یو پروژې جوړې کړې وې په دغه فولډر کې صرف په ډبل کلیک سره موږ ته به هغه کومه پروژه چې موږ مثلا په تېره جلسه کې جوړه کړې وه هغه به موږ ته اوپن شي. سمه ده. وګورئ نو موږ ته په دې سره موږ چې په تېره جلسه کې کوم پروجیکټ جوړ کړی وه هغه موږ ته اوپن شوله. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې خپل کوم پروجیکټونه چې تاسو جوړ کړي دي هغه اوپن کړئ. په دوم قدم کې اوپن ریسنټ فایل دی. وګورئ دا یو ډېر مهم آپشن دی. وګورئ په دغه لیست کې تاسو کولی شئ 20 هغه پروژې چې تاسو په ترتیب سره کار کړي دي هغه دلته تاسو بیرته په دوهم ځلي سره اوپن کړئ. سمه ده. د مثال په ډول سره وګورئ بروشر په 15 نمبر کې موږ بروشر ډیزاین کړی وه په همدغه ډول سره نور دغه کومې پروژې چې دي موږ ټولې په ترتیب سره یعنې وګورئ د اوس په همدا اوس چې همدا اوس موږ راخلاص کړه د 4م درس اول فایل وه. سمه ده. موږ د اوس راخلاص کړه هغه سمدلاسه ریسنټ فایلز ته ولاړله. یعنې که چېرته زه اوس په دغه فایل باندې کلیک وکړم نو موږ ته هغه تېره جلسه کې چې کوم موږ فایل کار کړی وه هغه به راخلاص شي. یعنې که تاسو ته په خلاص او واضح طور سره ووایم دلته تاسو هغه فایلونه موندلی شئ چې تاسو په وروستي ځل راخلاص کړي دي یا په هغو کې ایډیټ کړی دی. سمه ده. نو په همدغه ډول سره راځو بلې موضوع ته. نو وګورئ
زه کوشش کوم تر څو پورې هغه پروژې چې موږ ته اوس په درد نه خوري هغه کلوز کړم. راځم یو نوی سفر اخلم کنټرول ان څخه په استفاده سره د اپور یو ورقه راخلم یا هم سفر اخلم په دغه ډول سره. سمه ده. اوس موږ راځو ډایرکټ سلیکشن ته. په تېره جلسه کې موږ سلیکشن ویلی وه، صرف سلیکشن. اوس راځو چې ډایرکټ سلیکشن او سلیکشن یو د بل سره څه توپیر لري. سمه ده. نو راځو پیل کوو. ټول نه د مخکې لکه په تېره جلسه کې چې موږ ویلې د هر څه نه د مخکې موږ باید یو شیپ یا یو ټیکسچر یا هر څه چې موږ باید ولرو تر څو پورې موږ د سلیکشن څخه استفاده وکړو. نو زه راځم یو ریکټینګل اخلم، اخو مربع منظم د شیفت بټن څخه په استفاده. اوکې، په دغه ډول سره وګورئ. دوم قدم کې تاسو دلته کوم تمنیل چې ګورئ، دغه کوم سپین تمنیل چې دی دوی ته ویل کېږي فل. فل څه شی دی؟ وګورئ، فل دغه کوم بیکګراوند ته ویل کېږي چې کوم د تاسو د شیپ دی. اوس که موږ وګورو د موږ د شیپ بیکګراوند نن دی صحیح شوله، یا هم هېڅ په دو کې نشته. خو که چېرته موږ په فل باندې کلیک وکړو، مثلا زیړ بیکګراوند ورته وټاکو، دغه لاندې کوم تمنیل چې وینئ دې ته ویل کېږي سټروک. سمه ده. که چېرته موږ په دوی باندې ډبل کلیک وکړو، موږ ته به د کوم چې د رنګ تمنیل راخلاصي، یا کولی شو چې دلته موږ خپل رنګ انتخاب کړو. د مثال په ډول سټروک څه شته ویل کېږي. زه سټروک مثلا په سور رنګ کې اخلم. سمه ده. دم 100% ورته کوم په سور رنګ کې. وګورئ، تر اوسه پورې کېدای شي تاسو سټروک دلته ونه ګورئ. سمه ده. لومړی قدم کې خو موږ سټروک انتخاب کړی نه دی. سمه ده. دوم قدم کې تاسو سټروک له دغه ځای څخه هم انتخابولی شئ. مثلا سټروک موږ تور انتخاب کړه، خو تاسو تر اوسه پورې دلته سټروک نه وینئ، ځکه موږ په هغه وخت کې سټروک دوی ته ورکولی شو چې کله موږ شیپ انتخاب کړی وي. کله چې تاسو شیپ انتخاب کړه راشئ سټروک ته، کله چې په سټروک باندې کلیک وکړه سټروک به دې ته اپلای شي. وګورئ، سور ډېر په ضخیمه اندازه سره سور تاسو ګورئ. که چېرته تاسو غواړئ چې سټروک دې ډېر شي، نو تاسو کولی شئ چې د خپل ماوس څخه په استفاده کوم چې د سکرول ویل دی د هغو څخه په استفاده دا ډېر یا هم کم کړئ. همدغه ډول د تاسو د ایرو کیز څخه په استفاده د ماوس هم دا ډېر او کوچني کولی شئ. سمه ده. اوکې، په دغه ډول سره موږ سټروک هم په شیپ کې اډ کړله. اوس زه غواړم چې دو کوم فل دی بیرته له منځه یوسم، یا هم خالي بیکګراوند ته غواړم سپین، او سټروک یې هم په تور رنګ کې. سمه ده. نو سټروک هم زه 2 واحده ته راولم په دغه ډول سره. اوس که چېرته موږ غواړو چې دغه شیپ سلیکټ کړو، موږ باید له فت څخه دغه شیپ سلیکټ کړو. سمه ده. اوکې، نو وګورئ، موږ اوس یو په سلیکشن کې. که چېرته موږ غواړو چې راشو ډایرکټ سلیکشن ته، موږ ته دلته څه کېږي؟ په لومړی قدم کې دوی ته ویل کېږي انکر پاینټس. سمه ده. دې ته انکر پاینټ ویل کېږي دغو څلور چې تاسو دلته ګورئ. سمه ده. په دې باندې موږ څه کړلی شو؟ وګورئ، دا یو ډېر مهم او اهم موضوع ده چې د دې په ذریعه باندې چې کله موږ د انکر پاینټونه وپېژنو، د هغو استفاده زده کړو، په هغو په ذریعه باندې موږ ډېر په اسانۍ سره ډېر ښکلي ښکلي شیپونه د ډیزاین لپاره جوړولی شو. سمه ده. د مثال په ډول سره وګورئ، راځم زه ډایرکټ سلیکشن ته. تاسو کولی شئ چې د ای څخه په استفاده صرف ای بټن ووهئ یا په خپل کیبورډ کې، نو تاسو به ډایرکټ سلیکشن په خپله اتوماتیک ډول سره سلیکټ شي. وګورئ، نو راځم که چېرته په ډایرکټ سلیکشن کې مثلا که غواړو یو شیپ تغییر مکان کو، یو د هغو ځای ته تغییر ورکړو، موږ نشو کولی چې هغې ته تغییر ورکړو، مګر په کوم حالت کې چې کله موږ دا ټول سلیکټ کړو، اوس کولی شو موږ دوی ته تغییر ورکړو. سمه ده. نو که چېرته تاسو غواړئ چې یو داسې شیپ جوړ کړئ، د مثال په ډول سره وګورئ، دا فت ما ونیوله، دې خوا ته مې راکش کاږله، دغه ډول یو شیپ مې منځته راوړله. سمه ده. د مثال په ډول سره تاسو چې کله دغه انکر پاینټ سلیکټ کړه، دلته تاسو کولی شئ چې د دغو کوم دا کونج چې دی دا له منځه یوسئ، سیده والی یې چې دی، او کولی شئ چې بېرته یې خپل عادي او نورمال حالت ته راوړئ. سمه ده.
په دویم قدم کې تاسو کولای شئ چې دغه یو انکر پوینټ څخه په استفادې په دو شیپ کې تغییرات راوړئ مثال په ډول چې تاسو غواړئ چې په مستقیم ډول سره دغه یا په منظم ډول سره په دو شیپ کې تغییرات راوړئ شیفت بټن به تاسو نیولې وي په دغه ډول سره وګورئ ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو له دغې نه استفاده وکړو سمه ده اوکې دا هم په دې ډول سره په دویم قدم کې کوم پات چې موږ سلیکټ کړی وي دغو نه په استفادې موږ کولی شو چې د خپل ایروز کې چې کوم دي دغو نه په استفادې موږ په هغو کې تغییرات راوړو په دغه ډول سره وګورئ سمه ده نو ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو دونه مختلف شکلونه جوړ کړو د مثال په ډول سره مثلا زه له دې نه یو شکل یا هم یو شیپ جوړول غواړم لومړی خو یې کوچنی کوم دغه اندازې پورې ځکه په الستراتور کې موږ ډېر په کوچنۍ سطحه کې هم موږ کولی شو چې کار ترسره کړو یو څه نور هم کوچنی کوم په دغه ډول سره له دې نه یو کاپي اخلم د کاپي اخیستلو طریقې موږ ویلې وې سمه ده په دغه ډول سره او دا یو څه راښکته راوړم له دغې نه یو نه هم یو کاپي اخلم خو ډېر په منظم ډول سره تر څو پورې همداسې باید حس نه شي چې دا ځان ته شیپونه دي دا یعنې یو شیپ دی راځو ډایرکټ سلیکشن ته دغه کومه ساحه چې د صرف دغه ساحه موږ انتخابوي وګورئ په دغه ډول سره او په دغه اندازې دا یو څه ښکته راوړو او یو څه یې دغه خواته راوړو په دې ډول سره سمه ده راځو د دغو هم یو کوم چې دی ښی طرف دا سلیکټ کیو او وصل کیو له دغه شیپ سره وګورئ څومره په اسانۍ سره موږ وکولی شو چې یو شیپ جوړ کړو اصلا دا ځان ته شیپونه دي وګوره که چېرته زه وغواړم دې ډول سره دا ځان ته شیپ دی دا ځان ته شیپ دی دا ځان ته شیپ دی خو موږ وکړلی چې د ډایرکټ سلیکشن څخه په استفادې یو ډېر ښکلی شیپ منځته راوړو یا یې هم ترېنه جوړ کړو اوکې راځم یو څه نور تغییرات هم په دغه شیپ کې زه راوړم راځم دغه فت انتخابوم یو څه اندازه یې راکوچنی کوم مثلا په دغه اندازه او دغه کوم فت چې دی دا هم د همدغه په اندازې سره په دغه ډول سره سلیکټ کوم وګورئ اوکې ډېر په احتیاط سره سمه ده وګورئ زه یو خبره موږ چې د فوټوشاپ کوم کورس موږ ثبت کوله هغه د متحس شوله اکثرا د موږ زده کوونکو محتدا وکړله چې موږ کولی شو صرف د دغو یوې دندې لپاره یا د یوه کار لپاره استفاده کړو نه کله چې تاسو الستراتور یا فوټوشاپ زده کړئ مکمل یې ووایئ نو تاسو به وکولی شئ چې په خپله به نوې طریقې را جوړې کړئ یعنې د تاسو ذهن هلته یو ډول ډېر یو پراخه ساحې ته داخلي چې کولی شئ د دغو یو تخنیک څخه په استفادې مختلف شکلونه او شیپونه تاسو جوړ کړئ یعنې موږ صرف د موږ نشو کولی نه تاسو ته زه ویلی شم چې موږ د ډایرکټ سلیکشن څخه صرف د شیپونو په جوړولو کې استفاده کړو مختلفو ځای کې د تاسو بیا وروسته د موږ د پروژو د ډیزاین په وخت کې هم دا وګورئ چې موږ د ډایرکټ سلیکشن څخه په کومه ځای کې استفاده کړی شو سمه ده اوکې دا مې یو شیپ وه چې موږ جوړ کړله سمه ده اوس که زه چېرته یو بل شیپ جوړ کړم وګورئ په دغه ډول سره زه یو شیپ رااخلم سکویر یې رااخلم په دغه ډول سره اوکې دا اوس په منظم ډول سره زه روټیټ کوم د روټیټ کولو طریقه موږ په تېرو جلسو کې ویلې وه ډېره اسانه سمه ده اوکې یو څه یې راکوچنی کوم په دغه ډول سره له دې نه یو بله کاپي هم رااخلم په دغه ډول سره اوکې وګورئ ډېر مطمئن او دقیق به پکې اوسئ سمه ده یو څه اندازه نور هم ښکته راځم په دې ډول سره له دغې شیپ نه یو بله کاپي هم زه رااخلم زه صرف غواړم تاسو ته یو څو بیسیک هغه ساده شکلونه یا شیپونه چې دي هغه جوړ کړم وګورئ موږ صرف شیفت بټن نیولی تر څو پورې دا لوی شي هغه ای خواته کومه ساحه چې ده یعنې په هغو باندې کوم غرض نه کړه څومره ساحه چې موږ ورته پرېښودلې ده له دې نه یو کاپي اخلم شیفت بټن څخه په استفادې وګورئ ډېر په منظم ډول سره موږ یو شیپ جوړ کړله سمه ده اوس وګورئ که چېرته موږ راشو ډایرکټ سلیکشن ته دغه کوم انکر پوینټ چې دی دا موږ صرف یو ځلې په دې باندې کلیک وکړو یا ډبل کلیک پې باندې وکړو او وروسته موږ دا وصل کړو له دغې سنټر سره وګورئ څه به وشي شیپ وصل شوله وګورئ څومره تغییرات پکې راغلل اوکې په همدغه ډول سره دغه کوم شیپ چې دی دا هم په همدغه ډول
وګورئ دا شیپونه موږ ټول په یوه نقطه کې سره وصل کړل نو یو ساده او ډېر ښکلی شیپ منځته راغلله کولی شئ مختلف شیپونه یا شکلونه پکې جوړ کړئ نو تاسو بیا وروسته په خپله پوهېږئ چې موږ کولی شو په نورو کومو ځای کې له انکر پوینټونو څخه استفاده وکړو یا هم د ډایرکټ سلیکشن څخه استفاده وکړو نو په اوس وخت کې کوم چې 2022 او 21 الستراتور فوتوشاپونه دي اصلا فوتوشاپ کې د انکر پوینټونه په هغو کې هم هیډ شوي دي کولی شئ هلته هم د استفاده ترېنه وکړئ سمه ده راځم یو بل شیپ را اخلم په دغه ډول سره د مثال په ډول سره پالیګون را اخلم نو کلیک کوم په سکرین باندې په پالیګون کې د کوم شیپونه چې دي په دې باندې موږ بیا مفصل انشاءالله موږ به جلسې پې باندې ولرو تر څو پورې هغه موږ ښه په تفصیل سره زده کړو دلته تاسو کولی شئ چې کوم سایډونه یا زولې دي زیاتې یا کمې کړئ خو د اوس لپاره موږ په 2 شپږو باندې پرېږدو په دغه ډول سره اوکې وګورئ ښه اوس راځم په دغه شیپ باندې کار کړم یو څه اندازه نه غواړم چې جلسه دې ډېره لویه شي نو په دې خاطر باندې یو څه په عجلې سره زه په پروژو باندې کار کړم کوچني کوچني راځو ډایرکټ سلیکشن ته وګورئ په ډایرکټ سلیکشن کې موږ څه کړلی شو دلته زه صرف غواړم دغه ساحه انتخاب کړم وګورئ موږ ته په خپله کوم انکر پوینټونه چې وو هغه موږ ته انتخاب شول اوس که زه غواړم صرف دغه ساحه لویولی شم وګورئ په دغه ډول سره سمه ده اوکې وګورئ که غواړئ چې مستقیما د ولاړه شي شیفت بټن څخه په استفاده ته کولی شئ چې مستقیم ډول سره دغه شیپ لوی کې یا هم کم کې یا دغه ډول سره نور تغییرات په دې کې راوړئ وګورئ موږ صرف همدغه دوې ساحې انتخابول غواړو وګورئ صرف موږ هغه کوم کارنرونه چې موجود وو هغه موږ له منځه یوړل سمه ده نو څومره ښکلی شیپ په اسانۍ سره موږ وکولی شئ چې جوړ یې کړو مختلف شیپونه کولی شئ تاسو جوړ کړئ نو ځینې موضوعي دي چې تر اوسه پورې موږ هغو ته رسېدلي نه یو نو نه غواړم چې دې موضوع نه یو څه دمخه تاسو ته ډېر څه ووایم سمه ده نو په همدغه ډول سره راځو یو بل شیپ ته وګورئ د مثال په ډول سره زه یو دایره را اخلم اوکې وګورئ منظمه دایره په دغه ډول سره په دې کې څو انکر پوینټونه موجود دي تاسو په نظر باندې 4 1 2 3 او 4 په دغه ډول سره سمه ده نو اوس وګورئ چیرته زه په دې باندې کلیک وکړم موږ ته کوم چې هینډلونه دي موږ ته راکړل شوي دي له دغې هینډلونو څخه موږ په استفادې دغه شیپ کې ډېر ښکلي تغییرات راوستلی شو ځینې شیپونه به کیدای شي تاسو لیدلي وي په اوس وخت کې په اکثرو ځایو کې استفاده کیږي په اکثرو ډیزاینو کې موږ لیدلي دي دوی ډېر ښکلي ښکلي شیپونه منځته راوړي دي چې د هغو له جملې څخه موږ په فوټوشاپ کې یو شیپ له دایرې څخه جوړ کړی وه د کوم چې د فوټوشاپ اساسات یې تاسو کولی شئ هغه هم در څخه تعقیب کړئ که چېرې تاسو فوټوشاپ نه وي ویلی نو کولی شئ فوټوشاپ هم زده کړئ په همدغه ډول سره موږ د هینډلونو څخه په استفادې کولی شو نور مختلف شیپونه ځان لپاره جوړ کړو اوکې راځم یو بله دایره هم رااخلم تر څو پورې یو بل شیپ هم په منظم ډول سره منځته راوړو یا هم جوړ کړو وګورئ دا یو دایره ده مثال په ډول سره زه غواړم چې د دوی کوم انکر پوینټونه دي هغه حذف کړم یا یې له منځه یوسم صرف زه په دې باندې کلیک کړم مثلا لومړی دغه کوم انکر پوینټ چې دی دا له منځه وړم راځم صرف کله چې موږ هغه انکر پوینټ انتخاب کړله صرف راځو موږ په دغه باندې کلیک کړو دغه کوم آیکن چې دی ریموو سلیکټډ انکر پوینټ باندې په دې سره به هغه انکر پوینټ چې کوم دی هغه به حذف شي وګورئ مثال په ډول سره دا هم زه غواړم چې حذف یې کړم وګورئ دغه ډول یو شیپ راغله او که غواړم چې دا هم حذف کړم نو بیخي به یو نقطه موږ ته پاتې شي نو په همدغه ډول سره انشاءالله بیا وروسته کومې جلسې چې موږ ویایو د دغو شیپونو څخه په استفادې هلته به تاسو ته یعنې په دغو شیپو کې د شیپو په ډیزاین کې به ډېره کاربردي یا هم د کارونې وړ وي دغه موضوع چې کولی شئ بیا یې لیدونکي واوسئ چې کله موږ دغه کورس پای ته ورسولو سمه ده نو صرف انکر پوینټونه پیدا کولی شئ دومره کومه موضوع چې دا تر اوسه پورې موږ هلته رسېدلي هم نه یو سمه ده خو زه کوشش کوم تر څو پورې یو څه کوم چې
څوره ضرورت دی هغه له تاسو سره شریکه کړم. هغه مثلا غواړئ چې یو انکر پوینټ په یوه ساحه کې اضافه کړئ، مثال په ډول سره دلته اضافه کړئ شي. صرف هلته تاسو کولی شئ چې په انکر پوینټ باندې کلیک وکړئ. وګورئ اډ انکر پوینټ ټول، وګورئ دلته یو انکر پوینټ اضافه شو. د هغو د هینډلونو څخه په استفادې تاسو کولی شئ دلته تغییرات راوړئ. وګورئ مثال په ډول سره وګورئ په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې تغییرات راوړئ په هغو کې د انکر پوینټ څخه په استفادې. او که صرف غواړئ چې تاسو مثلا کوچنی کړئ یا هم دغه ساحه لویه کړئ، په دغه ډول سره تاسو کولی شئ ډایرکټ سلیکشن څخه هم استفاده وکړئ. په دوم قدم کې وګورئ راځو پین ته. پین ډېره لویه موضوع ده، انشاءالله موږ په هغو باندې مفصل بیا خبرې کوو. که چېرته موږ په انکر پوینټ باندې پین وګورئ، په لومړي حالت کې پین د لومړی هغه نورمال حالت ستوري والا پین دی. سمه که چېرته موږ انکر پوینټ ته لاړ شو هغه ماینس کېږي، نو په دې سره به وکولی شو چې موږ هغه انکر پوینټ له منځه یوسو، یې ډیلیټ کړو. لکه په تېر کوم تخنیک چې موږ درته وکاروله په هغو کې موږ کولی شو چې انکر پوینټ له منځه یوسو. خو که چېرته غواړئ د مثال په ډول سره چې په دې کې یو څه ور اډ کړئ یا اضافه کړئ، وګورئ دلته کومه چې ده د پلس علامه راغلی ده، یعنې دا مربوط دي دوشي پرتې. صرف کلیک وکړئ دلته به تاسو ته په مستقیم ډول سره انکر پوینټ اضافه شي چې کولی شئ استفاده ترې وکړئ. سمه ده. نو دغه یو څه موضوع وې چې د انکر پوینټونو مربوط وې، مهمې دي. نو یو څه تمرین وکړئ، کوشش وکړئ چې د دو مختلف کوم شیپونه چې موجود دي، ساده ساده شیپونه یا تاسو خپلو په ډیزاینونو کې لیدلي یا په کوم بل ډیزاین کې لیدلي، نو کوشش وکړئ تر څو پورې هغه ډول شیپونه ډیزاین کړئ د دغو تخنیک څخه په استفادې سره. اما موږ کولی شو دغه ډول شیپونه د پین څخه په استفادې هم ډیزاین کړو. راځو یو څه موضوع نوره مخته وړمه. سمه ده. راځم د مثال په ډول سره په دغه ډول سره یو شیپ زه جوړوم. سمه ده. وګورئ ساده شیپ دی، غواړم چې مثلا سترګه جوړه کړم. یو وګورئ صرف اوس زه مطلوبه انکر پوینټ باندې کلیک کوم او هغه څنګه کوم په دغه ډول سره دو ایکسپینډ کوم یې. سمه ده. تر څو پورې دغه کوم د دایره تور حالت چې دی دا له منځه یوسم. وګورئ په دغه ډول سره ډېر په ساده طریقې سره موږ وکولی شو چې یو سترګې ته ورته یو شیپ ډیزاین کړو یا یې جوړ کړو. د مثال په ډول سره د دو سینټر پیدا کوم. وګورئ که چېرته موږ کوم سمارټ ګایډ فعال وي نو موږ ته به راهنمایي کوي هلته سینټر، یعنې موږ اوس په سینټر کې یو. سمه ده. چېرته زه اوس دلته یو دایره ایستل غواړم د مثال په ډول سره وګورئ سینټر موږ پیدا کړه، او یا کولی شئ کنټرول آر څخه په استفادې تاسو دلته سینټر دغو شیپ چې کوم دی دو ته وټاکئ. د مثال په ډول سره شیپ هم وټاکله. وګورئ موږ فعلا مستقیم په سینټر کې یو. نو کولی شئ اوس دلته یو بله دایره وټاکئ. سمه ده. په دغه ډول سره اوکې په دې ډول سره. سمه ده. او په دغه ډول سره مثال په ډول غواړم یو بله دایره د دغو دایرې په ماینس کې هم ولرم. صرف سینټر ته راځم. وګورئ تاسو باید لومړی خپل سلیکشن له منځه وړی وي تر څو پورې یو بل شیپ مو جوړ کړو یا ډیزاین کړی شو. سمه ده. وګورئ چې کله تاسو سینټر ته ولاړئ وګورئ ماوس په دغه ډول وګورئ سینټر اوس سینټر شوه. په دوم قدم کې وګورئ که چېرته تاسو شیپ جوړ کړله بیا هم تاسو کولی شئ چې هغه سینټر ته راولئ. وګورئ اوس د په سینټر کې شوله. اوس کولی شئ چې دا یو څه کوچنی کړي او د مثال په ډول سره دې ته زه یو څه سټروک لویومه، مثلا تر دغه اندازې سټروک ورکوم. اوکې په دغه ډول سره. خو سټروک په کومه حالت کې زه ورکوم؟ کله چې موږ دغې ته فل تور ونیو. کله چې دو ته فل تور ونیوله اوس راځم خپل لومړني شیپ ته چې د موږ لومړنی شیپ دغه وه. د دغې کوم سټروک چې دی دا له منځه وړم یا سپین کوم. کله چې دا سټروک موږ سپین کړه نو راځو ارینج باندې د فرانټ کې وو د ټولو نه مخ ته دې راشي او د دغو کوم بیکګراوند چې دی یا فل چې دی هغه ورته تور کوم. وګورئ موږ څومره په اسانۍ سره وکولی شو چې یو کوم چې د سترګې کوم ډیزاین دی هغه جوړ کړو. وګورئ ډېر په ښکلي ډول سره. سمه ده. مختلف شیپونه کولی شئ جوړ کړئ. یو بل شیپ غواړم تاسو سره شریک کړم. مختلف شیپونه جوړولی شئ. سمه ده. خو زه غواړم چې یو بل شیپ هم تاسو سره شریک کړم. د مثال په ډول سره سټروک یې یو واحد کوم په دغه ډول سره یا هم دوه واحده تر څو یو څه لوی وي. راځم
ډایرکټ سلیکشن ته. په ډایرکټ سلیکشن کې دغه کومه ساحه چې د انتخابوم یو څه اندازه زموږ د ټول نه د مخکې مثلا دغه دوه کوم انکر پوینټونه چې دي دا زه انتخابوم یو څه اندازه د پورته خواته راکاږم په دغه ډول سره وګورئ. اوکې وګورئ په دغه ډول سره سمه ده. نو یو ډېر ښکلی شیپ موږ وکولی شول چې دا دلته یې جوړ کړو او مثلا اوس غواړم چې دغه ساحه هم په دغه ډول ساده کړم. دا مې یو شیپ شوله سمه ده. نو راځو که چېرته تاسو غواړئ چې دا موف کړئ یا حرکت ورکړئ نو تاسو باید سلیکشن ته راشئ د ډایرکټ سلیکشن څخه. مثلا یو انګور جوړول غواړم یا یو انګور ډیزاین کړل غواړم. نو د مثال په ډول سره دومره هم لوی نه وي خو خیر دی. راځو وګورئ موږ مثلا دغه شیپ جوړ کړله. راځم ارک باندې ارک ټول باندې ارک ټول انشاءالله موږ بیا وروسته په دې باندې مفصله موضوع ده چې انشاءالله په دې باندې به تفصیلي موږ غږیږو. راځو دلته مثلا یو بله په دغه ډول سره یا هم اوکې خو د دوه کوم سټروک چې دی دلته موږ دا له منځه وړو سمه ده. سټروک هم چې کله له منځه راپیل یا هم دغه بیکګراوند چې دی هغه ورته تور کومه په دغه ډول سره وګورئ. نو ډېر په ساده طریقې سره کوم ډیزاین چې وه موږ ترسره کړی شوی. نو دا فینټ نه دی سمه ده. په پینټ کې موږ شیپونه جوړولی شو خو په دغه ډول ښکلي یو ښایسته شیپونه یعنې په هغو کې موږ زیات تغییرات نشو راوړلی خو الستراتور یو ډېر پیاوړی او قوي سافټویر دی سمه ده. نو کوشش وکړئ تر څو پورې تاسو زیات تمرین وکړئ تر څو پورې زیات زده کړئ. نو زیات تمرین دی چې تاسو ته ډېر څه در زده کولی شي یا ډېر څه در کولی شي. نو کوشش وکړئ چې تاسو زیات تمرین وکړئ سمه ده. نو دغه د موږ پنځمه کومه جلسه چې وه په همدغه ځای پای ته رسېږي. نو د موږ دغه جلسه یا دغه درس کولی شئ په خپلو فیسبوکونو یا هم کوم اجتماعي اکاونټونه چې لرئ یا سوشل میډیا کې له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ تر څو پورې تاسو له هغه سره یو ډول مرسته کړې وي. نو دغه وه د موږ نننۍ جلسه. تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان تل مو په یاد د دعاګانو کې ساتئ.